لوګر کې د بیا رغونو کارونو په دوام د یاد ولایت مرکز پلیالم ښار داخلي سړک د 1.2 کیلومتره په اوږدوالي او 13.15 متره سور په درلودلو سره په اساسي بڼه د جوړولو کاري چارې پیل شوې. ورته مهال مسؤلینو د بیا رغونو کارونو ترسره کېدو په اهمیت خبرې وکړې او زیاته کړه چې د ولسونو له کلونو څخه په هیواد کې د اسلامي نظام شتون او پراختیایي کارونو ترسره کېدو لوی ارمان درلوده چې لله الحمد د اسلامي امارت مسؤلین هم د برخې ته ځانګړې پاملرنه لري. دلته د ښاروالي سره تاسو همکاري وکړئ، دا خو چې د وصولو په چوکاټ کې د ټولو اداراتو همکاري غواړم او د دې او د ځان د ټولو انسجام اطمینان درکوم چې هر مشروع تنقید شاوخوا ګاونډیانو ته وګورئ، زموږ د تاسې آبادي ساری نه لري و دې لنډ ګاونډیو کې زموږ تاسې امنیت، زموږ د تاسې ارامي، زموږ د تاسې اقتصاد، زموږ د تاسې پروژې، زموږ د تاسې وحدت. د غرض مسؤلینو دغه پروژې په کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې دغه سړک د 40 میلیون افغانۍ په ارزښت سره کارونه پیل شول او بودیجه د پلیالم ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي. تاسو د کلینیکونو وګورئ، سربندونو وګورئ، کانالونو وګورئ، دغه مسلې ټول چک ډیمونو وګورئ، دغه شیونه تاسو ټول وګورئ. مطالعه کې د لوګر ورځپاڼه تاسو وګورئ، د مطبوعاتو تاسو وګورئ چې لوګر کې څومره کارونه شوي. عالم د ښار د من سړک چې کوم خراب وو دغه بیرته نن افتتاح سو. الحمدلله دا د ښاروالۍ د بودیجې لخوا هغه مصارف ورکول کیږي چې 40 میلیونه شاوخوا د بودیجه ده. د یادولو وړ ده چې په لوګر ولایت کې اوس مهال لسګونه د بیا رغونې پروژو کاري چارې